مجرم دی اوسېږم نه مې ده بدل کړی له اوله کې ما سرباز لیکلي او که زه درته اوس قسم راباندې حق نه لري درته یم خو لرې که دې کیسې نه به تېر سو صحیح شو بالکل بدل شوی به تا به سرباز لیکلی خو لیکن سرباز او غلام اردو یوه خبره ده نو هېڅ مشکل نشته مهرباني څه یوه خبره ده داسې پې تور کې پوه شي یوه خبره ده ګوره په افغانستان کې سرباز اصلا وجود نه لري غلام اردو ځکه موږ ورته وایو تر څو هم د هغه امریکایي لاسونه نه یې مات کړي چې د اردو عسکر یې په څاپېړو وهلی تر هغو تاسو ته موږ غلامان وایو چې کله موږ د همغه امریکایي لاسونه پې مات کړه ګوډ او ماتم امریکا ته ولېږه موږ به یې لیږو موږ به پې لاسونه ماتو بیا تاسو آزاد افغانان نه راوردو یې خو هغه انتقام به یا تاسو اخلئ تاسو پې نه سې اختی ځکه تاسو ورته لاس مه اچوه موږ به یې درته اخلو موږ به د همغه امریکایي لاس ماتوو چې کوم افغان سرتېری په څاپېړو وهلی ده وخت راکړه دا بل ته وایه پازه کې ګوتې مه څه داسې او څه وایي ته بېرته ونیسه مرګ ته خپله راضي کېږي خو زه لرې که دا خبر نه تېر سو راځم یوه څنګه تېر شو عسکر په څاپېړو وایي هغه ورته لاس مه اچوه او ته په ځان نوم سرباز نه دا کېدلی نه شي وروره ولې داسې کوې خو زه صحیح دی تا یې صحیح پوه شي خو زه یوه پوښتنه به درنه وکړم که د جواب راکړه بیا دې منمه پوه شي تاسې ډلې ته درګډې کړم صحیح ده مهرباني وکړه د موضوع مطابق له جنوبي له قندهار او ځینو جنوبي ولایتونو نه د امریکانو ګړندي وتل شروع شوي دي په دغه موضوع باندې سوال لري پوښتنه دا وه معلم مبین صاحب چې ودغه هم کوم ځای به دي دغه ده وا دې اورېده دا ښځه په دې تور ودرېږه لږ صبر وکړه مکمل کنځلو ته اجازه در کوم خو هغه سکشویانو ته وایم چې دغه ویډیو کلیپ جوړ کړئ بیا دا په دې خپل وال باندې شیر کړئ نو دا ډېر خوند کوي تاسو سره اوس کنځلې وکړه چې تر هغو پورې دې لپاره مې قطع کړلې ګوره چې هغه خلک تیار موبایلونه راواخلي ریکارډ ووایي دا جای ته تیر نه سي مهرباني وکړه کنځلې وکړه غلامه زه دا درته یم ستړي وکړه خیر ده نه کنځلې وکړه کنځلې وکړه پښتون زړی ماشومان زړی پوه شوې نه خیر ده ګوره زه خیر ده زه پښتون نه زه نه یم پښتون فامیل معلومات ده غلامه ګوره خیر ده خو ته خو دې ما خبر خو واوره بیا دې قطع کوم کنځلې وکړه هغه خیاطانو به تیار هغه راخیستي موبایلونه به یې راخیستې مخکې د خور مور یاد کړه ویې که زه دې نه قطع کوم زه به خاموش کښېنم د تا مور د ما مور ده ګوره ودې کړلې دغه د لایو خپرونه د ملګرو دا قطع کوي ودرېږه لږ صبر وکړه د تا ورور نه یم خدای مې دې د تا غلام ورور کوي نه چې کله کور ته لاړلې کور ته او خپلې مور مخ ته دې وګوره نو د ما هم همداسې یوه مور ده په کور کې چې کور ته لاړې خپل ښځه که ښځه لرې د ښځې مخ ته دې وګوره که در باندې ګرانه یي زه هم همداسې یوه ښځه په کور کې یوه تورسارې لرم خپل کور ته دې لاړ شه مزه دا م ولې قطع کړه دا م ولې قطع کړه خپله لاړه خپلې خور ته دې وګوره همداسې یوه خور زه تورسارې په کور کې لرم نو څومره دې چې هغه ته لورېږي ما ته کنځلې وکړه زه به یې بېرته تا ته بیا وکړم نه په ټول ژوند به درته د خور او مور کنځلې ونه کړم ګوره اوس د 3 ورته کنځلې وکړې او لعنت په هغه چا باندې وایم چې ما ته وایي ته دې خلکو ته کنځلې کوې ما کله کنځلې کړي دي یو ورځ ما ته راوښیي دوی هره ورځ په هر لایف کې بلان هغه د ما خور او مور ته کنځلې کوي د ما سپین سرې مور اکثر په جاینماز ولاړې دا بېناموسان کنځلې راته کوي دې کې د ما د مور څه قصور ده زه من حیث یو افغان دا خپل مسؤلیت بولم چې د دوی له جرمونو نه پرده پورته کړم من حیث یو افغان دا خپل فرض بولم نه مې پرېږدي څوک دغلته په شخصي کې هر یو زنګ راته وایي چې راسه د دردېدلو افغانانو د اواز لاسپیکر مې ځان نه جوړ کړی ده د خور او مور کنځلې راته کوي او تاسو بیا هم راته وایي دوی سره نرم ځه زه څنګه نرم لاړ سم چې هغه سپین سرې مور مې چې تسبیح په لاس په جای نماز ولاړه وي دوی کنځلې کوي زه هغه ته راډې ګورم ولې د انسانیت پیژنئ اخلاق پیژنئ کارمونې نه یاستئ خپل مور ته یو ورته په دې مخامخ وګورئ چې په تا مور څومره ګرانه ده په تا دې خپله ښځه او خور څومره ګرانه ده ورشه دغلته په دې اسټرالیا کې یو سپی اوسېده
د فاروق منګل په نامه باندې ملحدو قسم په ذات د خدای ما ته به ټلیفونونه کوئ د ښځې ویډیوګانې دي ما سره صوتي کلیپونه دي تر اوسه ما چاته نه دي ښودلي خدای او رسول ته یې کنځلې وکړلې ما په چا نه دي اورېدلي د ده د څنګ ملګرو په میډیا باندې نشر کړل ما دومره ورته وویلې ما ورته ویل د تا د ښځې عکسونه دي ما سره په دنیا باندې اور بل که په همدې میډیا کې مې ورته وویلې لیکن قسم مې د الله په ذاتې که هغه عکسونه تر اوسه په کور کې دي ما چا لیدلي غیر له ما نه دومره نه یم بېغیرته چې د یو چا عزت سره لوبې وکړم لیکن همدغه فاروق منګل به روزانه ماته ویل د ښځې ویډیوګانې دي وایي را سره مال سبحان الله د ما ښځه د تا ښځه نه ده دا مې د دې په خاطر ورسره وکړه چې زه ورته وښیم چې ته خو دروغ وایه خو لیکن زه په حقیقت کې درته ثابتولی سم تازه که زاړه عکسونه یې غواړې ورته ومې لږل مال واخله زویه خو لیکن غیر له ما نه او غیر له الله نه چې ما دا عکسونه بل چا ما نه دي لیدلي ما په موبایل کې خپل کوډ ورکړی چې د ما ورور یې حتی ونه ګوري تاسو بېناموسان راشئ دلته ډزه ډزه دغه ده بیا راغی قربان دې شم اوس ما تا ته کنځلې وکړلې ولې دې کنځلې راته وکړې څه ګناه کړې وه د ما مور د ما خور او دا به بیا کټ کوئ او دا به بیا غټ انجینر صاحب د پښتون راویښ شه خوځښت په نوم ته وګوره پښتون راویښ شه خوځښت د خور او مور کنځلې نه دا تنه چې ماته په لایف کې شپږو کسانو ته د رهبرۍ شورا او د قطر غړو ته تاسو وایي ښځه خور او مور دا دوی کټ کړي دي بیا په دې پښتونه راویښ شه خوځښت کې پښتنو ته دا کنځلې کوي لته کنځلې دې ولې وکړلې کنځلې دې ولې وکړلې کنځلې دې ولې وکړلې درته ډک د ځوان چې تو خو کنځلې ښایي چې ته په لاس راشې نو خو چې په لاس راغی دا سر مې ترېنه پرې کړه نو خو چې په لاس درشم داسې خو ډېر ارمانجن دي چې زه به په لاس ورځم نو د کنځلو حق خو دې نسته مړ مې که په دغسې ګوره چې څومره مرمۍ در سره وي په دې سینه یې راته تش که دا سر مې له وجود نه تنه مې دا سر مې له دې وجوده پرې که سپیو ته یې واچوه تیزاب پې باندې وشینده ټانګ را باندې وخېزوه کنځلو حق خو دې نسته را سره که نه اندام مې که چې هره بېعزتي مې ته کوې ګوره شهید مې که کمیس او پرتوګ رانه وباسه بربند مې که خو کنځلې خو مه کوه که نه کړي مو دي خو قسم مې دې په خدای دا هر څه وینم او همداسې به راسره کوئ د الله په ذات مې د قسم وي که له دې مبارزې نه مې واړوئ چې ټوټه مې کوي پاس له شهادته مې کمیس او پرتوګ وباسئ بربند مې میډیا ته وښیئ والله په بالله که له خپل دریځه تېر شم قسم مې د الله په ذاتي چې بچي مې تر مخ حلال کړئ دومره مې زړه کې دردونه راچولي دي که تاسو زه له دې خپل مسیره تېر کړلم مرګ زه په خپلو سترګو ګورم نن وي که سبا وي خو لیکن ډار نه لرم هېڅ نه ډارېږم لاس مو خلاص توره مو تېره چې هر څه کولی شي هر څومره بېعزتي مې کولی شي ویې کوئ مه کوئ کوشش د دې مه کوئ سالم بحث وکئ که مازغه مې درته په بله واوښته بیا هم ګوره خرابومه مه کوه کنځلې مه کوه د افغان نوم در پورې ده سوال جواب وکړه پوښتنه وکړه جواب سره ووایي که دا ته سټوډیو کې راځي کې چې زه سره دوه خبرې وکړم دا کې رښتا ځوان وي نر وي چې خبرې سره وکړو سوال جواب سره وکړو حق باطل معلوم سي حق باطل معلوم سي کوم یو را سره سوال جواب کوئ زی مهرباني وکړئ مهرباني وکړه وایه سوال جواب زه در سره کوم وایه څه وایه سره وغږېږو ښه انجینر صاحب څه را سره کوي سوال او جواب خو د انجینر صاحب نه درته وایم پوه شو ځکه چې ډېره بده خبر ده او ځکه تا ته که یو سړی د انجینر په څه انجینر باید هېڅوک هم درته انجینران خو ډېر ښه خلک یې پوه شي خو نه پوهېږم ته به له کومې پوهنځۍ فارغ شوې خو په هر حال خپل بچیان دې په ارام او هغه باندې ژوند کوي غوږ ونیسه ته غوږ ونیسه غوږ ونیسه غوږ ونیسه ته خو رښتا غوایې دا کوز کې دا خوا چې غوایې د مالک دا انسان دی ولې ولا دا غوایې دا خو حیوان دی خبر نه پوهېږي ته ورته یو سوال وکړې لګیا ته انجینر یې او ته کومې پوهنځۍ نه فارغ شوی ته خو رښتا سک شوی نه به ترې دغه له ته خورې خدای دې خوار نه که بیا اخله
هغه بل ورور ډاکټر صاحب انجینر صاحب محترم مسکین افغان مهرباني وکړه وروره مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني وکړه. تاسو ته سلامونه. تاسو نه زه دوې پوښتنې کوم. یوه اول دا پوښتنه ده چې تاسو وایي چې په افغانستان کې خلیج امریکایانو سره جهاد روا دی. پرون بل په شاشګاو کې طالبانو په خپل امریکایانو ته امنیت نیولی و او په میډیا کې عکسونه هم راغلي وو. او بله دغه چې موبین خان مخکې ډېر جذبه کېدو، اوس ډېر نه جذبه کېږي، چې نه پوهېږم چې د جذبولو سره یې څنګه خبره وه چې باید د جذبه شي. ورته د جذبې په وخت کې د کونه خولي کېږي که د نه خولي کېږي د کونه دی. صحیح خبره ده. تا ویلې ما خور و مور ته زیاړې مه کوه. تا ویلې خور و مور ته مې زیاړې مه کوه او داسې دې واسې د خور و مور ته دې زیاړې نه کوو، تا ته یې کوو. زه دې ورور نه یو پوښتنه کوم، د دغه جواب راکړه. مایک خلاص که وروره یو نڅې درېو نڅې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ دا مایک درېو نڅې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ زه اول د تا علم دې وګورم بیا زه بالکل جواب در کوم. درېو نڅې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ اتا چې په هغه کې بر بچو الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله. د الله نه دومره شکرګزار یم چې هغه څوک چې زه ټکوم د ابد لپاره به د هډوکو درد ورک نشي. هغه څوک چې ما له سوشل میډیا نه ورک کړي دي د ابد لپاره به بیا میډیا ته رانسي. الحمدلله راج مې ده در باندې هیڅ قصه کې مم نه یم سک شویانو. لاس مو خلاص توره مو ازاده چې هر څه کولی شئ. ناموس کنځلې کوئ، د خور کوئ، د مور کوئ، ګیرم کړلم، ټوټې ټوټې مې کړي، ومې هر څه چې له لاسه کېږي. خو هغه ځایونه ما ته معلوم دي چې زه فشار ورکوم. د سی آی ای مزدوران، د بلیک واټر جاسوسان، سکشویان، د غرب تالیسټي د غرب سپي دې واوري په بالله که مې له خپل دریځه واړوئ. داسې پوخ دریځ مې ده. ډېر لته خور سپي مې کته او پورته کړي دي، ډېر زیات. دومره مې ځغلولي دي ټوله ورځ کنځلې بدرات دغه ده. وګورئ د دې عکسونه واخلئ څومره ښایسته سوال یې وکړه. درېو نه چې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ درېو نه چې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ جواب راکړه. درېو نه چې یا ولاړ سي څو پاتې کېږي؟ بچیا زم په مرض پوهېږم. د هر مرض لپاره ما سره کپسول ده. په دې خوله کې درته اکدم ټرت ولاکه وکړئ. پوه شوې؟ راشه امریکایان وځي څه وایه؟ موضوع ده ودرېږه زویه ودرېږه صبر وکړه. هغه لتخور سپی څه شو؟ لتخور سپی راواخلئ. ګلپیر ته ګوره څنګه ښه سپی مې ساتلی ده ډاکټر صاحب، څنګه سپی مې ساتلی. خپل نوم لیکلي لتخور سپی. څنګه سپی مې ساتلی. دا مانه چې لاندې ته وګوره ډاکټر صاحب. قسم په خدای 9 کاله کېږي وچه ښځه ده ښه 9 کاله کېږي وچه ښځه ده. وم لیده دغه د دوی حالت ده. وچه ښځه ده والله که خپل ښځې ته نږدې کېدلی سي. په ایمان یې ووایه، په ایمان یې ووایه. 9 کاله د واده کېږي بچی یې نسته. الحمدلله میراثي ده میراثي. او ده ویلي زه افغانستان ته راځم. راشه زویه راشه په کومه لار راځې؟ دوی خپل حیثیت معلوم